د طالبانو یو پلاوی او د دوی د مطبوعاتي دفتر پخوانی غړی موبین خان چې په جنرال موبین مشهور دی یو اربیا د راپورونو پر اساس په کابل کې نیول شوی دی. په خواله رسنیو په دې اړه دوشنبه یوه ویډیو هم خپره شوې. ځینو ټولنیزو شبکو د جنرال موبین د ایکس پاڼې هغه بیان ته هم اشاره کړې چې تر لنډې مودې وروسته لرې شوې او پکې ویل شوي وو جنرال موبین د طالبانو د استخباراتو لخوا په ډېرې بې عزتۍ نیولی او ځان سره یې بویلی دی. موبین خان چې په خواله رسنیو ایکس، ټویټر، فیسبوک، یوټیوب او ټیک ټاک کې سلګونه زره پلویان لري د پاکستان او ایران ضد څرګندونو باندې مشهور دی. وروستی وار د راپورونو له مخې هغه د طالبانو د سوداګرۍ وزیر تورن کړی و چې د ازبکستان د ویزې لپاره یې د ګڼو سوداګرو ترمنځ یوازې د ده غوښتنلیک رد کړی دی. طالبانو لا د جنرال موبین د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې لږ تر لږه 2 وار جنرال موبین په کابل او کندهار کې بندي شوی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه، خپل نظر هم راسره شریک کړئ.